چې د کم چا پر اراده الله تعالی د مځکې پر مخ باندې کم چا ته د خیر اراده وکړي، په دې ټولو معاشره کې د هغې بچي انتخاب الله تعالی د علم دپاره کوي، چې د کم چا انتخاب د علم دپاره وسو، په دې کې باندې پوه سه چې الله تعالی په دې معاشره کې د دې انتخاب د جنت دپاره وکړي. لکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام من اراد ان ینظر الى من هو من اهل الجنه، که یو سړی د مځکې پر مخ باندې داسې څوک غواړي چې زه ژوندی جنتي ووینم، نو فلینظر الى من هو فی طلب العلم، هغه بچي ته دې ګوري چې د هغې سپاره په لاس کې، د هغې قرآن شریف په بغله کې، او هغه سهار د کوره څه مدرسې ته را روانې، دې بچي ته وګوره، دا بچی یقینا جنتي دی. حضرت انس رضی الله عنه روایت را نقل کوي چې د کوره صدر دې مدرسې پورې کم قدم را اخی، الله تعالی پر دې قدم یو کال عبادت ثواب ورلیکي، او چې کله استاز تکشینی یو حرف د دې استاز سه یو کلمه زده کوي، الله تعالی پر دې هر کلمه باندې یو کال ثواب ورکړي. او د چې کله د کور سره اوزي او د دروازه کې ملائکه ولاړه ده، په هغه دروازه کې ملائکه د هغې کوڅې په کنج باندې ولاړه ده، نو هغه ملائکه دې ملائکې ته غږ وکړي، دا بچان پیژنئ دا څوک دي؟ هغه ورته څوک دي؟ دا ورته وایي هؤلاء عتقاء الله من النار، دا هغه بچان دي چې الله تعالی د جهنم څخه آزاد کړي دي. په دې خاطر باندې چې کم چاته الله تعالی د خیر اراده وکړي، هغې ته الله تعالی علم ورکوي، او د علم په ذریعه باندې الله تعالی هغې ته په معاشره کې د عزت زندگی ورنصیب کوي. حضرت ابو ذر رضی الله عنه روایت را نقل کوي، حضرت ابو هریره رضی الله عنه دواړه روایت را نقل کوي، هغه وایي تعلم باب العلم احب الینا، یو سړی د علم یو باب زده کی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام به موږ ته ویل دا ما ته ډېر محبوب دی من الف رکعت من صلات الف رکعت، در هغه لمانځه چې دی زر رکعت لمونځ کوي. وسمعناها، او موږ دا خبره هم د پیغمبر څخه اورېدلې ده، من جاءه الموت وهو في طلب العلم، چې کوم چا له مرګ رالی او د هغې زندګي د علم په طلب کې روانه وله، نو فهو شهید، الله تعالی هغې ته د شهادت مرګ ورکوي، او هغې الله تعالی قیامت کې شهیدانو کې راپورته کوي.